سراج الدین حقانی وایي د کابل په کانټیننټل هوټل باندې د ځان مرګو عملیاتو مشري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاړه لرله. د طالبانو د کورنیو چارو اوسنی وزیر سراج الدین حقانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د کابل په کانټیننټل هوټل باندې انتحاري عملیات د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر مشرۍ لاندې شوي دي. حقانی وایي دا خبره د هغه لخوا د ځانمرګو بریدګرو د توظیف شوي ډلې مشر د ټلیفون له لارې ورته وکړله. په 2018 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل 15 وسلوالو برید وکړ. په هغه شپه هوټل کې 40 تنه بهرني میلمانه وو چې د کام ایر شرکت و اوکرایني پیلوټان پکې ووژل شول. یو پیلوټ یې واسیلیو تر اخره کټ لاندې پټ او ژوندی پاتې و. همدغه راز 4 امریکایان ووژل شول او 2 یې ژوبل شول. 2 وینزویلایي وګړي، یو جرمنی او یو قزاقستاني وګړی هم پکې وژل شوي وو، خو 25 افغانان هم پکې مړه او 12 ټپیان وو چې په وژل شویو افغانانو کې یو یې د هیواد نامتو دیني عالم مفتي احمد فرزان وو. د برید د ختمولو عملیات افغان ځانګړو ځواکونو په 15 ساعتونو کې د بهرنیانو له هر راز تخنیکي مرستې پرته ترسره کړل. له برید نه 160 کسان وژغورل شول چې 26 تنه پکې بهرني وګړي وو. د هوټل د هغه وخت د مالی مسؤل په وینا له برید وروسته د هوټل په رغونه 120 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د سراج الدین حقانی وروستۍ څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د زیات شمېر خلکو له تبصرو سره مخامخ شوي دي. ځینې بیا وایي دا پیغمبر علیه السلام په فلسطین کې ولې تر اوسه د فدایانو د کومې ډلې رهبري ونه کړه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د سراج الدین حقانی د دا ډول خرافاتي څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.